پشر وتلی دي وی چې تراوی او تر راکاته دي د مر ودلی مسلمان اصل لوند راون دي بیا نه را پشر وتلی دي نه ارتا ارکامای چې داسې دي و داسې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درې ورځې یا دوه ورځې روایت شرسی الله رسول صحابه کرام ته تراویح وکړل په درېمه ورځ صحابه کرام ډېر جمع شوي جامع ته الله رسول دغه ورځ نور تروي ته چې د ځنې د مو په امت باندې پارس شي الله رسول په زور ده په خپل امت نه روي ته صحابه کرام چا ټیخي کول سو نه روي ته الله رسول صباح ته ورته وی چې دغه د واجنا مو نه ترمانه انو چې ضرورت لا نو خو دغه ورځ چې در باندې پارس نشي بدیغه نبادی عزتمند الله رسول دغه واجنا دا شای پریشي اس سمرت روي کوله پداشه دسه معتبر روایت نشته د تعداد په اعتبار سره خو بیا زنه روایت شتا لکه مصنف ابن شیبه د اخ چې کوم روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کای چې الله رسول چې د کوم جامه باندې تراویح کړي وي دا شل رکعات وي او درې رکعات وي تر دسه دوا حدیث روغلی دي خو بیا کا پداشو ابهام ویا ورسته عمر رضی الله تعالی عنہ په سن 15 هجری شه ټول صحابه کرام په دای جماع کړل چې شل رکعاتا او بیا دغه نه بعد ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ باقاعده ورته امام ک تراویح ده پورا او بیا دغه سره تراویح خلفای راشدین په دور شر چلے دله په جامع باندې شل رکعاتا د سیک چې وترا کته د یغه د اما عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت وروړي چې وترا کته ولې په سن 15 هجری شه اما عائشہ نو اخو د سن 57 یا د 58 هجری را شان دی وا بیغه نکیر نه پکو چې دغه بدعت ته داسې د نه دی جایز د ما کوي او ټول صحابه کرام پر جمع شوې دي و اجماع پکای ما شوې دي او لګیا د سلسله شار شری دو اونن یو سړی چې ګډي به وی چې دا شل بدعت ته دغه ته ضرورت نشته دا نه کوي اسا مسلمان جماعت په لرتل ډېر پخوري دي او دغه نه بعد دا خبره پښه لاګیا شي نو عزت مندې اما شاوه رات پکړا وا په صحابه شوه سیک چیک شوی وا چې دا بدعت ته زندو بچار عمر رضی الله تعالی عنہ الله تعالی خپل سمره وغیر کړه دا سلیر مذهبین دي سلیر په سلیر مذهب شه په یو مذهب شاو تر کاته نشته دا ټول شل راکاته دي حرمین شریفین شترنان تاریخ پر شل رکاتا سمر فقها د صحابه اجماع په درنا رغلی د شل رکاتا دي امید چې دادی ډېر په پښتنه کای بار نه ټلیفون کا شل رکاتا اترا کاتا کې سرانګو کې ناس شل رکاتا سنت مؤکده دي شل پیرا کوا نو بهر حال عزت مند الله ظالم ندا دمیج خپل اعمال عزتمند دغزوی ته رسیدلی دي خپل کارتوت می دغزوی ته رسیدلی دي چې خپل الله می ګیلومن کړه ده د واجنا مسلمان باندې حالات دي الله پاک د مبارک میاشت رمضان روکړي د په مبارک میاشت خپل الله روزي کیه خپل الله طرف ته عزتمند رجوع کیه خپل الله رب العالمین د روزي کول او اسباب اختیار کیه په کوم شی الله ناراض کیږي هغه پرېږ دی تر کې چې میږي داسې نه کوي عزتمند او دغه مبارک میاشت ډېر اجرینه او ثوابینه دي داسې خبره مې په غور سره وروي او زغه مثال ورکاو کنه چې دغه د شزیناته پیسې کې د بنظیر ول پیسې ورته کوي به میسج ورته ورشي پیسې ورته ورشي دو غریب غاده شډېر انتظار وکي چې کله یې ورشي کني ورته چې ګوته دینه لاګي به دغه سره ورشي څنګه چې ګوته نه لاګي د غیرانګي عزتمند یو سړی رمضان پروشي شب قدر وا پروشي خو چې زنا چاره داسې دي چې هغه د کړي ای به د تولا ګوتا لګېږي نه به تو مغفرت الله نه کوي هغه چاره عزتمند ته دي شروبي سړی د پورا الله رب العالمین د شب قدر پشپا معافي نه کوي دوام هغه سړی چې مېر پلورونه خپای ناراض وي ایک سړی ته الله تعالی د شب قدر پشپا مغفرت نه کوي چا چې غام شو دی کټ کړي هغه ته الله تعالی د شب قدر پشپا مغفرت نه کوي څوک چې پسینا شکینا او بغض ګرځي هغه ته الله تعالی د شب قدر پشپا بندا مغفرت نه کوي د حرام نه ځون بچ کوا بل مسلمان ظلم چېونه کې چې دغه وینه ونچشه دغه الله رب العالمین نه معاف کوي حرام د چې پناه شي سوې د راوړي او سوې د تارواو شي او سوې د دعا قبول شي عزتمند دا سه خبره دي چې دا مشتو سه په دا باندې عمل وکي الله طرف ته رجوع کی الله رب العالمین و مشتو سره ان شاء الله چې د عافیت معاملہ کوي